أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العلي العظيم. په ژورې خواشینۍ سره د خبر ترلاسه کړه چې نن زموږ یو پیاوړی جید دینی عالم او یو وطنپال روحاني مشر او د وطن هغه بچی چې شپه او ورځ یې د قومونو او د ولسونو د یووالي دپاره، همدارنګه په وطن کې د سولې او امنیت د ټینګښت دپاره او د اسلام د مقدس دین د ارزښتونو او مقدساتو د ساتنې دپاره یې هلې ځلې کولې. مولوي صاحب عبدالظاهر حقاني نن د وطن وحشي دښمنانو زموږ دغه ستر دیني عالم په شهادت ورسوه. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الله تعالی دې د حقاني صاحب شهادت قبول کړي. الله تعالی دې ورته فردوس جنت نصیب کړي. زه په داسې حال کې چې د حقاني صاحب شهادت نه یوازې د ننګرهار دپاره بلکې د افغانستان دپاره، د ټول وطن دپاره او د عالم اسلام دپاره یوه لویه او نه جبرې کوونکې ضایعه بولم. د دوی کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوم، خپلوانو ته یې، دوستانو ته یې، اقاربو ته یې او ټولو مینهوالو ته د زړه له کومې ډاډګیرنه او د تسلیت مراتب عرض کوم. او همدارنګه په هغو وحشي دښمنانو چې څو میاشتې وړاندې لا د ده د شهادت او وژلو هوډ لره، خو هغه وخت د ده ورور په شهادت ورسېده او حقاني صاحب الله تعالی وساته. او بالاخره نن دغه وحشي دښمنان، ترورستان، د وطن او د خلکو قاتلان خپل هدف ته ورسېدل او زموږ ګران دیني عالم، زموږ امام او زموږ یو دیني لارښود او یو وطنپال زړور دیني عالم شهادت ورسوه. زه د هېواد دښمنانو ته او ترورستانو ته، زموږ د خلکو قاتلینو ته په ډاګه وایم چې د حقاني صاحب د هرې وینې د څاڅکي بدل به له تاسو اخیستل کېږي. او حقاني صاحب نور د دې وطن دغسې بچیان او ملایان او دیني عالمان وزیري دي چې د ده په لار به قدم ږدي، د دې وطن د ساتنې دپاره او په وطن کې د سولې او امنیت د ټینګښت دپاره به حقاني صاحب په څېر مبارزه کوي، جدوجهد به کوي، کار به کوي او په وطن کې به د سولې او امنیت د ټینګښت دپاره د دوی هڅې انشاءالله تعالی کامیابۍ ته رسېږي. الله تعالی د حقاني صاحب وبخي. بیا یې خپلوانو ته، دوستانو ته او د ننګرهار ولس ته او ټولو افغانانو ته تسلیت وړاندې کوم.